د کہانی په شروعات کې مونږ یو فایټ شو وینو چې په یو خطرناک جیل کې قیدیان به جنگ کوي او هغه جنگ به ګټي چې د هغې نه پس په هغې ته ازادي میلاویږي. د هغه جنگ دوران کې مونږ یو نوویک نومې قیدي وینو چې د هغه د یو کیلپسو نومې سړي سره مقابله وي او نوویک د کیلپسو د هر وار نه ځان بچ کوي او هغې نه پس نوویک په کیلپسو باندې ډېر زورور وارونه وکړي چې د سره هغه پریوزي او نوویک د هغه هتیار راواخلي او چې څنګه یې مړ کولو والا وي دغه ځای کې یو جنۍ راشي د مقابلې دپاره چې د هغې کیوټي پای نوم وي چې هغه به نوویک په خېټه باندې ووخي او کولمې ته بهر روباسي او زور زور سره په خندا شي او هغې نه پس هغه نوویک نه سر کټ کي. هغې نه پس مونږ یو لوک پینډر نومې قیدي وینو چې هغه له 200 کالو سزا ورکړې وي او هغه په جیل کې صرف 10 کاله تیر کړي وي چې هغه ته وایي کو ازادي غواړي نو تم په دغه شو کې حصہ واخله. نو لوک ورته وایي چې زه داسې ماحول لپاره نیم جوړ. هغې نه پس هغه غځې نه بوزي. هغې نه پس یو ارترو پیریز نومې قیدي د دې افسرانو مخې ته راشي چې هغه له عمر قید ورکړي وي خو هغه صرف 15 کاله په جیل کې تیر کړي وي چې د 57 قتلونه کړي وي او ارتورو ورته وایي چې زما په حساب زما سزا ختمېدو والا ده. نو دغه افسران ورته وایي کو ته ازادي غواړې نو ته په دغه فایټ شو کې حصہ اخلي. خیر هغې نه یو هفته پس مونږ ګورو چې ارتورو سره نورم 9 قیدیانو حصہ غشتي وي خو چې څنګه پروګرام شروع شي نو یو سیمسن او موزیز نومې سړی هغه خپلو کتونکو ته هغه جنګجو وښیي او دا ورته ووایي کو قیدیانو د دې کسانو نه مقابله وګټله نو هغې به نن آزاد شي. خو دا جنګجو ډېر زیات خطرناک وي ولې چې دوی سره ډېر خطرناک هتیار هم وي او دوی یو کوسټوم اچولی وي چې د هغې په ذریعه باندې به دوی قیدیان ډېر بې رحمۍ سره قتل کول چې په دې کې کیلپسو او کیوټي پای هم وي چې هغې د سیزن 1 نه وي. خو ارتورو چې دا وګوري هغه لږ هم یریږي ولې چې هغه دا وایي چې دا خو زما د ملګرو نه هم طاقتور دي. خو د جنګ نه مخکې یو سټیو نومې هلک هغه هم ډېر زیات یریدلی وي چې ارتورو دی شانت کی او په خپل هم ځان شانت کی. ارتورو سټیو ته وایي کو ته د دې ځای نه وتل غواړې نو ته به جنګ کې. د دې د وجې ارتورو دله د یارې په ځای حوصله ورکړي او هغې نه پس دوی د جنګ دپاره ور روان شي. خو رنګ ته د تلو نه مخکې هغه ځای کې اور راخور شي چې په موقع باندې د سټیو مرګ وشي. اوس چې څنګه دروازې کولو شي نو هغه ځای کې نیرو نومې جنګجو راشي نو ارتورو ټولو ته وایي چې په یو ځای به د ده مقابله کوو ولې چې موږ څومره یو ځای یو هغومره به دا جنګجو کمزوري وي. خو د تلو نه مخکې هغې د دې قیدیانو په سر کې یو بم فټ کي کو چېرته دوی رول مات کو یاره دې ځای نه تښتېدل نو هغه بم به موږ اکټیویټ کو د دې سرونه به والوزو. خو دغه کې اچانک یو 2 قیدیانو دغه ځای نه تښتېدو والا وو چې هلته د هغې په سرونو کې هغه بم ډز شي او هغه ځای کې مړه شي. هغې نه پس چې کم قیدیان بد شو هغې رایوځای شي او د نیرو مقابلې نه ورمخکې شي چې نیرو سره یو 2 چاکوان وي او هغه د هغې په مدد باندې په هغه قیدیانو باندې وار کوي. خو دلته چې ارتورو ته پته ولګي چې زما ملګري ډېر زخمي کړل نو هغه د خپل ملګري ګولډي سره په یو ځای باندې په ده باندې قاتلانه حملې کوي او هغه هغه ځای کې مړ کي چې ارتورو ته زر هغه چاکو راواخلي او مخکې روان شي. خو چې څنګه ګولډي دغه نیرو نومې سړي نه چاکو راخلي خو نیرو مړ نه وي هغه ژوندي وي او هغه ګولډي مړ کي. بل خو ارتورو چې د کتونکو چغې واوري نو هغه پوه شي چې نیرو لا ژوندی دی. د دې د وجې هغه پټ شي چې په نیرو باندې اچانک حمله وکړمه. خو چې څنګه نیرو هغه ځای ته راشي او ارتورو پې حمله کوي او چې څنګه یې مړ کولو والا و نو هغه ځای کې یو بل جنګجو راشي کاونټر سټرایک چې هغه ورته د مقابلې دپاره ووایي چې د دې دواړو په منځ کې مقابله شروع شي چې کاونټر سټرایک دله یو دیکه ورکړي چې ارتورو دیوال سره ولګي چې هلته میټ ویګن دې ځان طرف ته راکاږي او هغه جنګجو ټول قیدیان یې مړه کړل. بل خوا موږ ته دا پته لګي چې دا کم کسان دوی ګوري په قیدیانو باندې او په جنګجو باندې به دوی شرط یې ښودو نو هغې چې دا وګوري نو ډېر زیات خفه شي. د دې د وجې دا شرطونه یې ښودل لږ کم شي. نو د دې شو مالکان دا وایي چې موږ له پکار دي چې دې پروګرام ته د یو هیرو په شان قیدي راولو چې کم کتونکي دي هغې چې دا ګوري نو دلچسپي پکې پیدا کیږي نو زموږ کاروبار به ښه چلي. خو اخر کار موږ لوک بیا وینو چې هغه د دغه کمپنۍ مالک بډانا له راولي. خو بډانا د لوک طاقت ازمولو دپاره د هغه ګارډ په لوک باندې حمله وکړي خو لوک ډېره په اسانۍ سره هغه دواړه ګارډ ډېر زیات ووښي. نو بډانا د دغې طاقت نه ډېر زیات امپریس شي او هغه وایي چې دا زموږ د شو لپاره یو ډېر بهترین کلاړي دي او په اصل کې لوک یو مرین افسر هم و چې هغه باندې خپل مشر الزام ولګو او 200 کاله قید دته وشو او په اصل کې خو دې ژوندی ازادېدو والا نه دی خو ګودې په دې شو کې حصه واخلي نو وتی شي. خو د هغې باوجود هم لوک منع وکړي او هغه ورته وایي چې زه په دې شو کې حصه نه اخلم. نو بډانه ورته وایي چې اخري خبره درته کومه په دې شو کې حصه واخله تا ته مقرره د دې ځای نه وتې شي او هغې نه پس به ته خپله منګیتر او پلار سره میلو شي. نو لوک چې دا خبره واوري نو هغه مجبورن په دې شو کې د حصې اخیستو دپاره راضي شي. هغې نه پس لوک 9 قیدیانو سره ارینا هډ کوارټر ته بوزي چې هغې په هغه جنګ کې حصه اخیستې ده چې هلته د لوک ملاقات یو خان نومې قیدي سره وشي چې هغه به سمګلینګ او د ډرګز او هغې نه پس هغې د میډیکل چیک اپ دپاره راولي او چې کم جنګجو نیرو هغه ارتور او ګولډ ډېر زیات زخمي کړي وي د دې د وجې ډاکټر هراټا د هغه علاج کوي او هغه له یو انجکشن ووایي. په اصل کې په دې انجکشن کې ډرګز وي چې
بډانه به دا ټول په خپل اشارو باندې ګډول. خیر زر مقابله شروع کېدو والا ده او پروګرام کې سیمسنګ او موزز وی چې نن یو ډیر انوکه کار کېدو والا دی. یو بې ګناه قیدي به په دې مقابله کې حصہ اخلي د خپل ازادۍ دپاره. نو خان او نورو قیدیانو ته چې دا پته وچلي چې لوک بې ګناه دی او هغه یو مرین افسر هم دی، نو هغې ورته وایي چې تا په کوټ کې رښتیا ولې ونوې؟ نو لوک ورته وایي ما مجبورا ټول الزامونه په خپل سر واغشتل، ولې چې ما دا دمکي راکړې وه چې ستا د منګیتر او پلار زندګۍ ته خطره ده. خیر هغې نه پس موږ یو بیلی چیمبر نومي قیدي وینو چې هغه یو باکسره وه او هغې دا فیصله کړې وه چې زه به ضرور د دې ځای نه ځان وباسم. او هغې نه پس ټول قیدیان د مقابلې طرف ته ور روان شي چې هلته نیرو نومي جنګجو د دوی مخې ته بیا راشي او دا ټول قیدیان په یو ځای باندې نیرو باندې یو شان وارونه کوي. خو دې کې نیرو یو سړی په اوږه باندې په چاقو وخي چې هلته پې بیلې راشي او یو شان حملې پې کوي. خو د هغې باوجود هم نیرو یو قیدي په سر په چاقو وخي او دا ټول قیدیان یو شان نیرو وخي چې اخره کې پې لوک راشي او دې ډېر زیات وخي او بېهوشی کي. خو هلته لوک یېرېدو چې زه نیرو مړ کړمه، خو هغه ځای کې جون را مخکې شي او د هغه کار تمام کي. هغې نه پس دوی مخکې راشي چې هلته کاونټر سټرایک مخې ته د دوی راشي او هغه خان په مرۍ کې ونیسي. نو چې لوک وګوري چې د هغه د مرګري زندګي په خطره کې ده، نو لوک په کاونټر سټرایک باندې یو زوروره حمله وکړي. خو کاونټر سټرایک یو سوټ اچولی وي چې د هغې د وجې په هغه باندې د دې حملو هېڅ پروا نه وه او هغه کې ډېر زور هم، خو د هغې باوجود هم هغه دوه قیدیان مړه کي چې دې کې پې لوک راشي او یو شان حملې پې وکړي او ولته خان راشي او هغه چاقو باندې په خېټه کاونټر سټرایک ډېر زیات ووخي او هغه مقابله ترې وګټي. اوس چې ټول وګوري چې لوک یو ډېر ښه فایټر دی، نو هغې دا فیصله وکړه چې موږ به اوس لوک خپل لیډر جوړو او ټول به په یو ځای باندې په دغه جنګجو حملې کوو. خو دغه ځای کې جون را مخې ته شي او هغه نه منله چې زه دې لیډر نه منمه چې دلته د جون او د لوک په منځ کې توتو او میمې شروع شي. او جون اوس دا فیصله وکړه چې زه به یوازې مخکې ځمه. خو چې څنګه جون دروازې له ورورسي هغه ځای کې میټ ویګن جنګجو په جون باندې حمله وکړي او هغه ځای کې مړ کړي. دې کې لوک د لیډر په ناطې مخکې شي او هغه ټولو ته وایي چې تاسو ما سره یې، چې سره ټول کتونکي لاسونه پړکول شروع کړي چې دې سره د نورو قیدیانو کې جذبه راشي چې د دې نه پس دا ټول مخکې ور روان شي چې هلته میټ ویګن سره تبر په لاس په دوی باندې حمله کوي. خو دا ټول قیدیان دې په یو ځای باندې ګیر کړي او ډېر زیات یې ووخي چې هلته یو منټي نومي قیدي راشي او د هغه نه تبر واخلي او په هغه تبر باندې د میټ ویګن کار تمام کړي چې دې سره هغه کتونکي هم ډېر زیات خوشحاله شي. اوس دې قیدیانو له لږ آرام ورکړي ولې چې دوی د دې مقابلې نیمه حصه پار کړه او نیمه لا پاتې ده. خو دغه ځای کې یو باکس نومي سړی راشي او هغه ورته دا وایي چې بډانه تاسو سره ملاوېدل غواړي. دې نه پس ټول قیدیان وی آی پي ځای ته راولي. نو بډانه لوک ته وایي چې ته خو د خلکو په نظر کې یو هیرو جوړ شوې او هغه لوک ځان سره راولي او دا ورته ووایي چې ما ستا دپاره یو ډېر ښه افر راوړی دی، خو ته هغه افر قبولول غواړې نو ته ګرین روم ته راشه. نو لوک چې څنګه هغه روم ته راورسي نو هغه ځای کې سیکیورټي والا ولاړ وي چې دې ګیر چاپېره ګیر کي او لږ وخت پس هلته بډانه راشي او هغه ورته دا ووایي چې ستا د وجې ما ډېر زیاتې پیسې وګټلې او دراصل په کوم چینل باندې چې دې دا پروګرام چلی د په هغه چینل خلکو ته ویلي دي چې زه به بله هفته کې دا مقابله کومه. نو لوک ورته منع وکړي چې زه به کله هم حصه وانخلم په دې مقابله کې. هغې نه پس بډانه لوک ته د لوک د منګیتر او د هغه د پلار قبر وښیي چې دا خو 15 کاله مخکې مړه شوي دي. او لوک چې دا وګوري هغه د دننه نه بالکل مات شي چې دې سره هغه ډېر زیات غوسه شي. خو د بډانه یو سیکیورټي هغه په سر ووخي او بېهوشه کي. لږ وخت پس خان او منټي لوک چې بېهوشه وویني نو هغه د علاج دپاره لیب ته راولي. نو هغه ځای کې باکس راشو دا دې تپوس وکړي چې دا چا، خو هغه ورله څه جواب ورنکړي. خو چې ټول پې زور راوړي نو هغې نه پس هغه ورته د را روانې هفتې مقابلې او دا هم ورته ووایي چې زما منګیتر او پلار مړ شوي دی. خو دې سره د لوک دا نور ملګري هم ډېر زیات خفه شي. خو اوس لوک دا فیصله وکړه چې زه به خپله بدله ضرور اخلمه، ولې چې زه د خپل منګیتر او د پلار د وجې دې جیل ته راغلی یم چې هغې ته څه نقصان ورونه رسي. خو هغې 15 کاله مخکې مړه شوي دي او ما ته چا خبره هم راونه رسو. بل خو هغه ډومینو نومې جینۍ هغه د ټولو جنګجو په سټ کې ستنې وخي. نو مالک ورته ووایي چې ته په خپل سټ کې ستنه ووخه. خو هغه هغسې ونه کړي، هغه صرف دا ښیي چې زه انجکشن وام، ولې چې هغه په هر څه باندې پوه شوه. بل خوا لوک چې د خپل ټیم سره د مقابلې ځای ته راشي نو کتونکي یو شان چغې شروع کړي او هغې ته دا امید و چې دوی به ضرور د دې ځای نه وځي، ولې چې تر اوسه پورې دا مقابله چا نه ده ګټلې او نه د دې جیل نه آزاد شوي دي. او هغې چې د دې کتونکو چغې واوري نو نور هم پکې جذبه راشي. خو لږ وخت کې یو جنګجو راشي چې د هغه ماسټر بلاستر نوم یې یوه روه سره په لاس وي. خو لوک زره ټولو ته وایي چې له ده نه لرې وځئ، په ده باندې به مونږ د شاته نه حمله کوو. خو چې څنګه ماسټر بلاستر په یو کس باندې حمله کوي نو د شاته نه پې نور کسان حمله وکړي. خو هغه ګلیډیټر د دوی یو ملګری په اره باندې ووایي او مړی کړي. خو دې کې اچانک بیلي په دې دښمن باندې یو شان سکونه ورکوي او خان چې په سچل باندې هغه اره واخلي او لږ وخت کې هغه په هغه اره باندې دا ماسټر بلاستر په منځ دوه کړي. او اوس دوی ډېر کم بچ شو او لوک منټي له حوصله ورکړي چې مونږ بس آخري پړاو کې یو، همت مه بایله. خو دغه ځای کې اچانک د یو جوکر په شان سړی راشي او د هغه په لاس کې یو بیټ
وي چې پاغه کې میخونه وي او هغه ډیر زیات طاقتور وي چې هغه جوکر یو دوه قیدیان ووخي خو داغه سانه لوک سره وشي چې هغه په یو وار باندې دی راغورځي او بیلی زر ورشي داغه هغه بیٹ واخلي او داغه په بیٹ باندې هغه جوکر ډیر زیات ووخي بل خو بیلی هغه ډیر زیات زخمی شوی وي او هغه غوسم وي او یو شان هغه جوکر وخي خو چې لوک وګوري هغه جوکر مړ شوی وي د دې د وجه هغه بیلی لګه شانت کی او بل خو موږ ته باکس خي چې هغه د دې مقابله نه ژوندې وروته او هغه ته پته وا چې دلته په انسان باندې څومره یره تیریږي هغه نه پس یو کلیپسو نومي جنگجو راشي چې خان اره په لاس پاغه باندې حمله کوي نو کلیپسو هغه بهوش کی او هغه بیلی لمدوار موقع نه ور کوي او منټیم پیرشان راټوب کی او کلیپسو د منټی نه پس چل باندې ځان خلاص کی او هغه چې څنګه منټی مړکول والا هو خو هغه ته پس چل باندې ځان بچ کو او دا سلور وانه یو شان په کلیپسو باندې حمله کوي او پاغه باندې اړو سر کوونه خو چې کلیپسو څنګه پس مکه راغورځيږي دا سلور وان په یو شان حمله کوي او د پاسې دو مکور لنور کوي خو دغه ځای کې اچانک هغه کیوټی پای نومي جنگجو راشي او اچانک د شاته نه په لوک باندې په توره حمله وکړي او هغه زخمی کی او هغه نه پس هغه بیلی پسې ورشي چې هغه بیلیم زخمی کی بل خو خانم لوک لراشي او هغه چې وګوري چې لوک ډیر زیات په درد کې دی نو هغه یو دوايي رو باسي او هغه لوک ته دا وایي چې دا وسکا چې د سر ستاده دردونه کم شي چې لږ وخت هغه دوايي اثر شروع کی او لوک ورapاسي او هغه کلیپسو زور سره ونیسي چې د کې بیلی زر داغه تبر را واخلي او په کلیپسو باندې یو شان حمله کوي چې هغه ډیر زیات زخمی کی خو په لوک باندې اچانک کیوټی پای راشي او د دې دوه په منځ کې مقابله شروع شي خو لږ وخت کې لوک تور واخلي او داغه په خېټه کې ورمنډي او چې څنګه مړ کول والاوي نو کیوټی پای وته وی چې په ما رحم وکا نو بډانه چې دا وګوري نو هغه وی چې ضرور سګړ بړدي هغه ډومینو ته وی چې دا دوی انجکشن وهلو ډومینو وته وی چې ما وهلو نو هغه ورته وی چې دی کا حیوانیت ولی نشتا خو دې کې اچانک د سکیورټي ګارد د ډومینو مخه ته راشي خو ډومینو ورته وی چې ما داسې نه دی کړی خو ډومینو زر پسټل را واخلي واغه سکیورټي ګارد ولي او هغه چې څنګه د بډانه طرف ته پسټل ونیسي د بډانه ته زر پسټل واخلي خو هغه ورته سونوي او واپس وته وی چې د ارینا طرف ته لاړ شه نو کیوټی پای ورته وی چې زدل تر مقابله په خپل خو خماندنه کوم زه مجبور یم دوی مال د ډرګز انجکشن یو چې کم ډاکټر هراټا جوړی نو داغه د وجه مونږ خپل ځان کنټرول کې نوي خو هغه ځکه زر بډانه راشي او هغه کیوټی پای مولي او په باکس پسټل یې خوي نو لوک ورته وی چې دا سه مکه په لکو خلک تا ګوري نو بډانه ورته وی چې دا شو ما ډیره مهنت سره جوړ کړه او په دې ما ډیره پیسې ولګولې او دې لګیا دي ته خبرې کوي خو دغه ځای کې اچانک بیلی د ماستر بلاستر غاره روچته کی او بډانه په پمنس دوکي او اخر کار باکس د دوی په سر کې چې کم بمز لګیدلې دی هغه انسټال کی او اخر کار دوی دا مقابله وګټي او رهاشي او د سره دا کہانی ختم شو کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ